وما علينا إلا البلاغ المبين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو هغه وخت چې زیر کون کې څنګه راغې نو د پر مخ یې هغه کمیس واچاو نو د بینا وګرځېد. هغه یعقوب وویل آیا ما تاسو ته نو ویلې بېشکه زه د الله په ښودنې سره پر هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هغوی وویل ای زمون پلارا زمون لپاره له الله نه زمون د ګناهونو بخښنه وغواړه بېشکه مون خطاکار وو. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هغه وویل ان قریب به زه تاسو لپاره له خپل رب نه بخښنه وغواړم بېشکه هغه هم هغه ښه بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو کله چې دوی پر یوسف ورننوتل نو خپل مور او پلار یې خپل ځان ته رانږدې کړل او وی ویل تاسو مصر ته داخل شئ په داسې حال کې چې په امن کې به یې که الله وغواړي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. او خپل مور او پلار یې له ځان سره په تخت باندې پورته کړل او دوی ټول دته پریوتل سجده کوونکي او دا وویل ای زما پلار جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې مخکې ما لیدلی و. یقینا زما رب هغه رښتیا وګرځاوه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. او یقینا هغه پر ما احسان وکړو کله چې زه له جیل نه راویستم او تاسو یې له میرې یعنی صحرا نه راوستی وروسته له دې چې شیطان زما او زما د ورونو په منځ کې جګړه غورځولې وه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بېشکه زما رب باریک تدبیر والا دی د هغه شي لپاره چې اراده یې وکړي بېشکه هغه هم هغه ښه عالم ښه حکمت والا دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ای زما ربا یقینا تا ماته د څو علاقې بادشاهي راکړې ده او تا ماته د خوبونو د تعبیر علم راکړی دی. ای د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکیه په دنیا او آخرت کې هم ته زما کارساز یې. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تو ماتا وفات راکړه په داسې حال کې چې مسلمان یم او تو مالو نیکانو صالحانو سره یوځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. دا د غیب له خبرونو ځینې دي چې هغه مونږ ته وحی کوو
او ته له هغوی سره نوي کله چې هغوی د خپل کار پخه اراده وکړه په داسې حال کې چې دوی مکر او فریب کوو. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين او زیات ترا خلق اگر کته د دوی پر ایمان راوړلو هرس یعنی شدید خواهش وکړي بیا هم هیڅ کله ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. او ته اے نبی لدوی څخه پر دې تبلیغ د قرآن باندې هیڅ اجر نه غواړي نه دی دا مگر د ټولو خلقو لپاره د الله لجانبه نصیحت. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. او څومره ډېر دلیلونه دي په اسمانونو او ځمکه کې چې دوی پرې تیریږي په داسې حال کې چې دوی له هغو څخه مخ اړوونکي وي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. او د دوی زیات ترا پر الله ایمان نه لري مگر په داسې حال کې چې دوی شرک کوونکي وي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا نو دوی په امن کې شوي دي لدې چې په دوی باندې د الله له عذاب څخه پټونکي راګیرونکي برخه راشي یا پر دوی باندې ناصافه قیامت راشي په داسې حال کې چې دوی به نه پوهیږي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تو اوایا دا زما لاره ده د الله په طرف بلنه کوم په خو بیان او بصیرت سره زه او هغه څوک چې زما پیروي کوي او الله پاک دی او زه له شرک کوونکو ځینې نه یم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. او مونږ لتانا مخکې د رسولانو په تور نه دي لیږلي مګر سړي چې مونږ به هغوی ته وحی کوله چې د کلو ښارونو اوسیدونکي وو. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. آیا نو دوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلې پس چې لیدلي وې چې د هغو مجرمو کسانو انجام څنګه وو چې له دوی نه مخکې وو. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. او یقینا د آخرت کور د هغو کسانو لپاره ډېر غوره دی چې له شرک او کفر څخه ځان ساتي. آیا نو تاسو له عقل څخه کار نه اخلئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. تر هغه پورې چې رسولان به د خلقو له ایمان راوړونه نا امید شول او هغو کافرو خلقو به دا یقین وکړو چې بېشکه دغه رسولان چې دي یقینا دوی ته دروغ ویل شوي دي نو دغو رسولانو ته به زمون مدد راغی. فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بیا به هغه چاته نجات ورکړی شو چې مونږ به غوښتل او زمون عذاب لمجرمو کافرو خلقنا نشي دفع کېدلی. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یقینا د دوی د قصې په بیان کې د خالصو عقلونو والو لپاره خو عبرت دی. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. دغه قرآن
داسې خبره بیخي نه ده چې لزانه په دروغو جوړه کړې شوي وي او لیکن دغه قرآن د هغو کتابونو تصدیق دی چې لدنا مخکې وو وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او د هر شي تفصیل یعنی بیان دی او هدایت او رحمت دی د هغه قوم لپاره چې پر الله او د هغه پر رسول ایمان لري. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام ميم را دا د کتاب آیاتونه دي او هغه کتاب چې تا ته د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی حق دی او لیکن زیاتره خلق ایمان نه راوړي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله غزاد دی چې اسمانونه یې اوچت کړي دي بې لستنو چې تاسو هغه وینئ بیا په عرش باندې برقرار شو او هغه لمر او سپوږمۍ مسخر کړي دي هر یو تر مقررې نیټې پورې روان دی. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هغه د هر کار تدبیر کوي دلیلونه خو په تفصیل سره بیانوي د دې لپاره چې تاسو د خپل رب پر ملاقات یقین وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. او دې هم هغه ذات دی چې ځمکه یې غوړولې ده او په هغې کې یې پاخه غرونه ایښي او نهرونه یې روان کړي دي او له هر قسمه میوو څخه یې په دغې کې دوه جوړې پیدا کړي دي. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه په شپې سره ورځ پټوي بېشکه په دې کې د هغو خلقو لپاره یقینا نښې دي چې فکر او غور کوي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. او پزمکه کې څنګ په څنګ پیوستې ټوټې دي او د انګورو باغونه دي او فصلونه دي او د کجورو ونې دي چې له یوه بیخه پورته شوي او ځینې ځان ته جدا بیخ لري چې په یوه قسم اوبو سره اوبه کولی شي. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او مونږ په هغو کې ځینو ته پر نورو باندې په میوه او خوند کې فضیلت یعنی برتری ورکوو بېشکه په دې کې د هغو خلقو لپاره یقینا نښې دي چې له عقل څخه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. او کته تعجب کوي نو د دوی دا خبره ډیره عجیبه ده چې وایي آیا چې کله مونږ خاورې شو آیا نو مونږ به په رښتیا نوی تخلیق کیو
یعنی بیا به له نوي سره پیدا کولی شو. دوی هم هغه کسان دي چې په خپل رب سره کافران شوي دي. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او دغه کسان دي چې توقونه به په غاړو کې وي او دغه کسان د اور ملګري دي، دوی به په هغه کې تل ترتله وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. او دوی لتا څخه لنیکی رحمت څخه مخکې بدی زر غواړي او یقینا لدوی څخه مخکې لعبرته ډک عذابونه تیر شوي دي. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. او بشک استا رب د خلق لپاره د هغوی د ظلم باوجود یقینا د لوی مغفرت والا دی، او بشک استا رب یقینا ډیر سخت عذاب والا دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. او هغه کسان چې کفر کړي دي وایي ولې په د باندې د خپل رب له جانبه کومه نښه نه ده نازل کړی شوې. یقینا هم دا خبره ده چې ته ویرونکی او د هر قوم لپاره یو لار ښودونکی. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله پوهیږي په هغه څه چې هره ښځه په خپله خېټه کې اوچتوي او پر هغه څه چې رحمونه یې کموي او پر هغه څه چې زیاتوي او هر شی له هغه سره په اندازې سره دی. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. د غیب او ښکارو عالم دی، ډیر لوی لوړ برتر دی. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. د هغه په وړاندې ټول یو برابر دي، څوک چې په تاسو کې خبره ورو وکړي او څوک چې څرګنده وکړي او هغه څوک چې هغه په شپه کې پټېدونکی دی او په ورځ کې ظاهرېدونکی دی. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. دغه انسان لپاره د لمخې او د لشا څخه نوبت په نوبت په یو بل پسې راتلونکي ملائک دي چې د الله په امر سره د ساتنه کوي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بشک الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر هغه پورې چې هغوی په خپله د خپلو نفسونو حالت بدل کړي. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. او کله چې الله یو قوم ته د بدی او تکلیف رسولو اراده وکړي نو د هغې بدی لپاره هیڅ بیرته ګرځېدل نشته او د دوی لپاره له هغه نه غیر بل هیڅوک مددگار نشته. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. دی هم هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا د ویرولو او تمه درکولو لپاره درخی او درنې وریځې پیدا کوي.
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. او رعد د هغه له حمد سره تسبیح وایي او ملائک هم د هغه له ویرې څخه او هغه تندرونه لیږي نو چاته چې وغواړي دا ورته وررسوي په داسې حال کې چې دوی د الله په باره کې جګړه کوي او هغه ډېر سخت سزا والا دی. له دعوة الحق خاص د هغه لپاره حق بلل دي یعنی خاص هغه بلل حق دي. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. او هغه معبودان چې دوی له هغه څخه غیر بلی هغه د دوی هیڅ دعا نشي قبلوله مگر پشان د هغه کس چې او بوتا خپل دواړه ورغوي یعنی لاسونه غزون کوي د دې لپاره چې هغه د دخلې ته راورسي. وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حال دا چې دغه اوبو د دخلې ته رسیدونکي ندي او د کافرانو دعا ندا مگر بیخي پتاوان کی. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. او خاص الله ته سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي په خوخه او په زور سره او د هغوی سور هم سجده کوي سبا او بیگا. قل من رب السماوات والأرض قل الله. تو دوی ته ووایا د اسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ تو ووایا الله دی. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نو ورته ووایا آیا نو تاسو له هغه نه غیر نور کارسازان یعنی دوستان جوړ کړي دي چې د خپلو ځانونو لپاره نه د نفع اختیار لري او نه د ضرر لري کولو؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. تو ورته ووایا آیا ړوند او بینا سره برابر دي؟ بلکې دا ورته ووایا آیا سره برابر دي تیرې او رڼا یا دوی د الله لپاره داسې شریکان مقرر کړي دي چې د هغه د پیدا کولو پشان پیدا کول یې کړي دي بیا په دوی باندې پیدا کول مشتبه او ګډوډ شوي دي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تو اوایا الله د هر شي پیدا کون کې دی او هم هغه یو دی ډیر غالب دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هغه لبرا اوبو نازل کړي دي نو خړونه په خپل اندازې سره وبیدل نو سیلاب اوچت شوه زګرا پورته کړو او له هغو سيزونو څخه هم چې دوی پرې په اور کې د غاڼې یعنی زیوراتو یا سامان جوړولو لپاره بلول کوي د دې په مثل زګوي. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هم دارنگا الله مثال د حق او باطل بیانوي، نو هر چې زګ دی نو هغه بیکار لاړ شي، او هر چې هغه سیس دی چې خلقو ته فایده رسوي نو هغه پزمکه کې پاتې کیږي. هم دارنگا الله مثالونه بیانوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى، د هم هغو کسانو لپاره نیک بدله ده چې د خپل رب حکم یې قبول کړی دی. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. او هغه کسان چې د هغه حکم یې نه دی قبول کړي، کله دوی سره پر اختیا هر هغه سوي چې پزمکه کې دي ټول او د دغو په مثل نور هم له دغو سره ملشي، نو خامخا به دوی هغه په فدیه کې ورکړي. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. دغه کسان دي چې د دوی لپاره بد حساب دی او د دوی استوګنځی جهنم دی او هغه بد آرام ځای دی. وما علينا